دا انجینیر دی او دا د یونیورسټۍ کې مې تقریر کولو، هغه یو پروفیسر داسې کوک کین کېده، نو ما تقریر کړی، نو زه داسې تر نظره ښه نه راتلم، ځکه چې ما دا سکولیان داسې لږ چونډلي. نو ما ته وایي چې تاسو دا مونیان د ساینس ولې خلاف شي؟ بس شکر مې ویستو چې کار وشو. معنا ویل تاسو دا د ساینس ولې خلاف؟ ما ته څه کار کوې؟ ویل زه د ساینس پروفیسر یم. مال 100 کاله وشو؟ ویل 12 کاله وشو. مال په 12 کاله کې تا په ساینس کې یو ستن جوړه کړې ده؟ یو ستن په دې ملک؟ ویل نه جی جدا خبره کوه، ساینس قرآن یا تورات او انجیل او زبور خو نه دی چې هغه زده کولو ته وایي. ساینس خو یو دماغي قوت دی، لکه هغه صلاحیت په امریکا کې دی، په روس کې دی، په چین کې دی، په برطانیه کې دی، راکټې جوړې کړې دي، سپوږمۍ ته راکټې خېجوي، ایټمي قوتونه ورسره دي، په یو بټن باندې 14,000 میله لرې بل ځای ولي، تاسو کړي ته اوسه پورې ته خو خیا. نو ما یو قصه واوره، ستا غوندې یو ساینسدان و، هلکان ورسره و، نو داسې د ام ونې له ورغلي دي، ام داسې ورته کتلي هلکانو ته وایي چې راشئ که نه تاسو خدای خدای کوئ، د خدای یو بله غلطي درته وښیم، د خدای یو بله. زمونږ دې ملک کې چې لوی ارامي ته جوړ شي، نو هغه دی مړه خدای چېرته دی؟ ملیان دي، خدای دی او رسول دی، قرآن خو یو داسې کتاب دی لکه پخواني ناولونه چې د قصو یو کتاب دی. موږ سره بالا ماڼۍ کې شته، بالا ماڼۍ کې موږ سره کټسرې چې دي، چېرته چې ما په هدیره وګوري سوړې پناه کوي بیا، ځکه چې زه خو بیا پرېږدم نه. قرآن دا خو ناول دی. نو ما راشي چې د خدای یو بله غلطي درته وښیم. د ام ته وګورئ، عقل دا وایي چې د ام ونه غټه ده، پیټه کدو ونه وړه ده. پیټه کدو ون دی ونې سره پکارو، د ام د پیټه کدو د ونې سره پکارو. پیټه کدو خو پېژنئ که نه؟ دومره غټ غټ. خدای شان د ګورو سلکانو ته دی دا تقریر کې چې یو شي لا مې په دا سر را وغورځېدو چې ټک شو. یا الله توبه ویل. هلکانو ویل ولې؟ ویل شکر دی چې د پیټه کدو دلته نه دی ځوړن، اوس خو به زما بیړه تباه وه. تاسو خیال راغی؟ زمونږ د ملک دا ساینسداني ده. دی یو ټکی کوي ټیکنالوجي، ټیکنالوجي. صدر ضیاءالحق صاحب هم ټیکنالوجي ټکی ډېر زوتولو، اوس دوی هم ټیکنالوجي وایي. ټیکنالوجي تاسو پوهېږئ ټیکنالوجي څه ته وایي؟ زمونږ هلکان ټیکنالوجي نه زده کوي. زمونږ هلکان ټوله ورځ ټوله شپه ویډیو ګیمونه کوي. اوس یو بله لوبه راوتې ده، بیلیټ. د کم بېغیرته نه چې بل کار نه کېږي، نو دکان کې به میز ولګوي او لختې به پیدا کړي او دغه به کوي. اوس دا لوبې راوتې بیلیټ. او د جوکر بچو، تاسو د انګریزانو تقلید په ویډیو گیم کې کوئ، تاسو د انګریزانو تقلید په بیلیټ کې کوئ، تاسو د انګریزانو تقلید چې دی هغه صرف په ښځو بربنډو ګرځولو کې کوئ، تاسو د انګریزانو تقلید په هوایي جهاز جوړولو کې ولې نه کوئ، تاسو د انګریزانو تقلید په ایټم بم جوړولو کې ولې نه کوئ. 43 کاله وشو چې امریکا په خپه کېږي، پاکستان خو د ایټم بم نامه والي، نوم خو دې والي، چې نوم یې والي هلته نه اشاره راشي دوی توبه چې مونږ خو نه دي ویل، مونږ چېرته ایټم بم جوړو، نوم دوی خو د ایټم بم والي. دا اوجړي کیمپ کې چې د کربونو روپو اصله تباه شوې وه، په دې شک دا و چې دې کې ایټم بم جوړېږي، ټوله کیمپ یې وله تباه کړو چې ته به ایټم بم باندې څنګه جوړې. نو عزیزانو خبره دا ده چې زمونږ اولاد تباه دی. که ماشومان هم دي ټوله ورځ ویډیو گیم ته ولاړي، دغه اوس که ایسے بیے والا دی اگی بلیتان شو، امتحان چی ورکی پلانانی پا پروفیسرانو پسی گردی چی پلانے پرچا پلانی لتلی پلانے پلین لتلی
اله چې نمبر ولا زیاتې ورکی چې اوسې پاس دا څه ده کنه دا خو هم ورکه ورک شي دا څه بني ادم حکومت ته هغه ورځ وي چې دا ویډیو گیم او بیلیټ چې دا د انګريزانو تقلید دی په دې د پاکستان د قوم بچی تباہ کیږي دې باندې پابندي لګول پکار او زما غونډه لیونی لاس کې بسرا شمانه او پاکستان کې د سینما نوم څوک والی ته به مانه سینما جوړه کې چې زه تا په ټکی مرداروم کنه ته به مانه د ویډیو گیم دکانو باسي ته به مانه د بیلیټ دکانو باسي نازیزانو عرض میں داو چې په دې مغاوره کېږي اولادم تباہ کېږي لګیا دی د مليانو زامن تباہ شو د پیرانو زامن تباہ شو د میاګانو زامن تباہ شو د سیدانو زامن تباہ شو تورشا په یو واده کې د لکونو روپو شراب څکلې کی هغه ورځ د یو سرکاري افسر د لور واده شوی دی د یو سرکاري افسر معمولی افسر د انټر کانټیننټل هوټل د یوې شپې د روټۍ 1 لک روپۍ خرڅ 1 لک روپۍ چونکې دا د صوبې ټول اولیاء پکې نو چا دا تپوس نو کو چې هغه دا 1 لک روپۍ څنګه کور دی وران شه دا دې پیدا کړی کوم ځای نه خطا سورا شي پایا تبات کې وګورئ څومره بنگلې چې جوړې کړې دي دا چا جوړې کړې زه ولې نه جوړم ما ولې جوړ نه کړه تر اوسه باندې راشي ډیفنس کالونی وګورئ یونیورسيټي کې وګورئ ما سره به وظیفه خوړې ما سره د بالا ماڼۍ په جمعات کې سړه روټۍ او مرچکې وږي ټکول سره بم روټۍ خوړاو بیا بم سبق وای ما سره به سړې روټۍ خوړې هغه کسان نن ستا په ملک کې د کروڑونو روپو په محلونو کې اوسي او که ضروري حکومت ته زما ایکسپلینیشن کال کی وکړه حکومت ته زما ایکسپلینیشن کال کی چې دا څوک دي کمیو نه خو نه دا جیل پول سره هغه دروازه چې دا خو ورته شته کنه په دغه کې به مې ورننه بس کمیو نه خو हमको तो मुयसर नहीं मिट्टी का दिया भी और गर पीर का बिजली और चिरागों से है रोशन तो द स्वर 100 रुपये नौकरे स्वर 100 और ताप यूनिवर्सिटी के 45 लाख रुपए बंगला जोड़ा कड़ी दादी कम देना रूढ़ी नुमादिदानी च कुरान निजाम पर मल के राशि अलतब मसावात दा माना مساوات معنا درته وخایم یو مساوات دا دی چې د استعمال کې دا سوشلیزم او کمیونستان چغي وي چې غریب بم په تخت کې نو دا د دې غني کني شي کوله مونږ مساوات محمدي په دې ملک راوستل غواړو مساوات محمدي دې ته وي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوراک هغه تاله چې د لرګي جوړ دومره لویو چې سلورو کسو به اوچتولو دا دومره لوی ځکه جوړ کړو چې زمونږ نه غلامان او مریونه چرته د روټۍ نه جدا پاتې نشي چې ټول په یو تالی ناستي روټۍ هغه ورځ مې مالت کې تقریر وکړو مالت کې خوشي گئی مازیګر کې روان کړي صاحب بچا اچار دے مربع دو بلبلی دی که پلپلی دی څه بلا ورته وي دغه بلبلی دی صاحب اچار دے بلانه دا خو چې کم یو دغه ګوري ګوتای به روانه کړي دی خو ګورئ دا تپوس مون چرته کړی دی چې دا ما دا چارو ګوتای راوړی دا یا دا بلبلی مې دي که څه بلا دی دا مې راوړي دي یا مې پکوړې راوړي دي اسنه چې زما د مالت کې څوک بی کوړو چرته رو جماعت لکی ها شیخ سے دا سوچم کړی دا فکر درغلی
دا خو وایي پنجاب کې زناستم د پیرانو په مجلس کې نو ډېر حلواګان راغلي وو چوره شریف کې حلواګان او جاوم خوړې سره اللهم زد فزد دعا مکرم پیر ته مې چې کون سی چیز زد فزد یہ سب زد فزد یہ کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی نعمتیں سب زد فزد دام سوچ کرے چا سے نہ چوک بے پیش بنی پاتی نش ہاں دا درد خود جنگ بدر غازیانو ته چې یو قجوره په دوه کسه نیمه کړې و او جای پینی ولی دا درد خو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې په غزوه خندق کې صحابه د لوګي په خېټه پورې کانی تړلی او حضور علیہ السلام په خېټه پورې دوه کانی تړلی نو صحابه وې چې یا رسول الله وګوره کمی سوچت کو چې مونږ د لوګي خېټه پورې کانی تړلی دي ناغه کمی سوچت کو چې الله بندگانو ما ته وګورئ ما تاسو نه زیات وګه ما دوه کانی خېټه پورې تړلی دا درد خواغه ته معززانو تش تسبیح تش منزونه او تر متر پزان مګلی راځي ځان غړ غړ کړي او جمعه تراغه د باز لا مسلم په وګرا چولی او داسي راوي دا ده جمعه کې ور واچي په دین کې رب دبل په بیا لړ دل بدستا ورت کې حج اکبر است 100,000 کعبه یک دل بهتر د یو سړي زړه دی د الله د پاره خوشحال کو د 100,000 حجونو نه دا زیات ثواب دی یو څه ابل اورځي بوډا زموږ دکان دراله مال تر وجه په سماته ناغا پریدای و او چې د کله نه زګورم ناغا مزدوری کوي ازوی د یو غم خوارشه لیوانه او جهلا چې داسې چته یو تانو پکاوړې میکاوړې واخلو نو ډسپرینګ ګولای وخت نو ما والا 200 روپے ورک مال چې ترسو دارو جاي نو د 100 روپو پکاوړې او دا تلې دلی الوغان وغیرہ علاوه کورو مړو د څه بندوبست کې نو یو سړی یاد کو نیک سړی دی ویل هغه راته چینی وړو چای دار ساغستی دي مال دې باندې لس یاره په ایمان درته وایم چې دا لوپټای داسې کوزه کړه او د اسمان ته وکړه زما دې د خدای په ذات قسمی چې ما هغه وخت کې دا محسوس کړ چې دا ټوله دنیا یو طرف ته او د دې دا اهبل طرف ته دا ټوله دنیا یو طرف ته او د دې دا اهبل طرف دا وجه ده چې حدیث کې راځي چې تاسو د غریب د آه نه ځان بچ ساتئ د غریب د آه نه ځکه چې د غریب او د خدای په منځ کې هیڅ پرده نه هیڅ حجاب نه د غریب لږ چې ودردولو داغه او د خدای په منځ کې هیڅ پرده نه او د غریب لږ چې خوشحال کو نو نسل زره حجونه او نه د یو غریب زړه د الله د پاره خوشاله عزیزانو دا توفیق دی خدای درکړي د مازیګر په ټیم کې د بازارونو کې خیر کې جګړې شروع شي هلکه ها کو تا کو لکه د کارخانو د کان کو پښتانه دي کنه نو چې دا خلک په لار تیریږي کنه جنگ کې روان دي نو دوی په لارو نه دډیږي تاسو چرته جنگ کې روان دي یا پټ کې دي لوري در باندې خړې دي کنه نو ټرک ته مخې دی نو تاسو چې ډولکې والا درته الا 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 نظام ارګرو ته دکان کې مې پښتانه لاړ مبارک شه خزان ضرب لارای کې ډول کی مار کې نو له او خدای پاک هم پتاړه کووري چې تاسو خدای حلال کچا حلال شي په قصاب خانه کې د غواو نه خو غندې حلال شي په لارای کې ډول کې او دوپړای کې نوري او په لارای کې ورته دغه کې او غړي دا د پښتنو اور سره دغه اجلاګان او برواګان دا بے غیرته دا ور سره روان او دوی په لارو د پاسه غړي دا پښتانه نمازیګر کې با کو ها کو ټاک ټوک سچل په دنه سوار ختی
پچا به چیلم خطلې پچا به دایس باندې دغه ځای نه نیسم او د چیلم دا کونه ورته نیسم دې مزغو ته چې کوم شی در باندې خطلې دې اوس وای کله باندې چیلم را نو خطو په مخ دي تو کوي یاره په دغه سوارو خطه زما په مخ تو کوي ناجزانو دا ټول سيزونه د دین نه د لريوالي اسباب قرآن او حدیث چې د چا معمول او قرآن او حدیث د چا ایمانو دا خلقو ژوند مو ګوري او چې زمونږ اوس ایمان نه دی زمونږ ژوند مو ګوري نور مسلمان ملکونو حال مو ګوري چې د چا دین قرآن او حدیث نه ابو زیدی ته تلو ابو زیدی ته دا وره سمندر دے سمندر دا د لیدو خبرې دي اورېدو نه د تمام عرب اماراتو کې ګرځېدلې سمندر نه یو چره کټ کړی دا او هغه له کانی په بحری جازونو کې وروړي او سمندر نه کم از کم یو میل یو نیم میل ایریا کې یو چره کټ کړی تفریګای جوړه کړی دا تفریګا نو د جمعې په ورځ هر سړی موټر پسې کشتۍ وتړي او هغه تفریګا ته ځي نو زما ملته جمعه رااله نو راته هلته چا ووي چې دلته داسې چلي مالما ولا بوځي ویل ته څه کې هلته خو بربنډ لاندي ما زم بربنډ لام زم دیر سے وکړه مال بوځي به مې کمره یو کچوي نو دوی د تورو شیشو موټر پیدا چې ما پکې څوک نه ګوري او زه ګورم په 11 بجې لاړو چې په 11 بجې ابو زیدی ته لاړو دلته تاسو کې که څوک تلي درته به پته چې لاړو 11 نه تر 12 بجو پورې زه پاتور موټر کې ورته ناستم ما تماشا کوله په خدای قسم چې خزي او نر بربند لاندې ده یو خو بربند دا نه چې چرنا غوندي اچولي کنه نه بالکل بربند تمامي سوزتانی سا چرګا یو مارغه چې چاونی و داغه ده یو غنټه مې دا تماشا چرالم ډېرې ته التا د ابو زیدی حکومت انټيليجنس ته پته ولګي مان په سراغ عربي کې راته وی چې رايته حاضر منظر من المنظر بل هنا تفريقا ما رأيت ما تقول لا تتكلم هذه الألفاظ في التقرير بالليل تا خبره بيغالب دشكو په تقریر کې نه چې دلته دا چل کی دا زموږ د حکومت پالیسی ده ما ورته لا اكلم هنا بل اكلم هذه الالفاظ ان شاء الله في الباکستان مال دلته نه هم په پاکستان کې هویا راستی کپڑے حال ته نو دا ابو زیدی له څوک تری دا باړیوال ماړیوالو نه تاسو کوي چې دا رښتیا دی او کدرو نازیزانو د انیم دی د خدای په قهر ولی اخته دي ولی ورته اخته دي په دنیا کې د عربو نه مالدار ملکونه نشته په دنیا تمام کافر ملکونه د عربو په دولت چلیږي او دفاعي قوت د 2 منټو د جنگ نشته 2 منټه جنگ نشي کولای دفاعي قوت نشته سوا د عیاشۍ ده دلته پاکستان ته تاسو نه ګورئ چې دوی راشي په دین هوټل کې ډېرای او په 15 لکه یو مارغالی تاسو ته کڅ ده دا بازان او باخي لا یو بل ظلم ده دا ماشومان چې ورکش دا ماشومان بیا په دوی خرسي دوی د اوخان او ریس کوي ریس نو هغه اوخ د تاسو ماشوم وتړي هغه ماشوم جاړي چې هغه جاړي چې څومره تیز جاړي عمر اوخ تیز منډه وي نو په جړه کې دا نه پاس پوخ ساوخي خبر نه د دنیا د حاله مونږ ملک تباہ ده مونږ غرق یو زمون بیړی غرق کړه زمون مونږ تباہ دي زمون خزي تباہ دي زمون زمون تباہ دي مونږ تباہ یو بڑا مولانا صاحب کله کله یو شعر وایي چې آخرت کی خبر ہے کس کو یا تو آرام سے گزرتی ہے آخرت نو څوک راغلی خبره د دې ځای کا نو دې پرې ماته یو خبر راځي چې زمونږ په خپلوانو کې بده درکه یو خزا وسودګرا
چا برتل سود بکوا ایمان بسنګه تیرے هغه ورته پابریدای چې وکوي چې ایمان خره وره خو ارمان د دنیا غای ایمان خره وره ایمان په خروارونو ده خبره د دنیا او د دولت کوا نازیزان زمون قبرونه د ماړانو د لړمانو تنور دا دا اوریدو درته بیان وایم مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ یو خبر وکړه جو لاہوریو میں تمہاری قبر آگ کی تندوریں دیکھتا ہوں مولانا شمس الحق افغانی دے اللہ تعالیٰ غریق رحمت کی اگر حضرت مجھے یہ یقین نہیں ہے کہ آپ کیسے یہ دیکھتے ہیں اگر حضرت آپ میرے ساتھ جائیں افغانی سے قرآن منتخڑو چپٹ ٹانگا کی کینا سو د لاہور اگیرے تے بوت ول زما پدے مخ لا سوالو چپ مخ رات لا سوالو چې اگیرے تمیو کا تو د ہر قبر نہ د اور لمبے راوتی د ہر قبر نہ بیا راته په مخ لا سوالو ول ابي ول مال چې بس کی دا افغانی سے بیا په جلسہ کې ویل حاجی محمد امین سے په اجتماع کې دلته د سیول کوارټرونو په جماعت کې مولانا عبد المعبود صاحب 163 سال عمر کی اس په 86 کې وفات شو 86 85 کې وفات شو اخو تاسو لیدلې مولانا عبد المعبود دلته شپه په دې سیول کوارټرونو دا وخت زوارنه ارته مالجی داس چل نه چې تاسو ته خود قبرونو دا کشفم کیږي او ماته یو خبر وخای یو مړ راته وخای په دې قبر ورځه چرا پاسې د ماته وای چې مړ خو درته خیم خدا سترګې داسې پټې کړو داسې والدی علاقه کې دی اګیرو کې داسې مړ نشته چې ته وګوره اولاد خوشحال شي دا ټول ول په قبرونو کې ناس ته غوخه ته غوسیږي لګیا دي که وګوره نو ټول عمر بروټه خوندر نکي اوس یو یریدم چې په یو منډه تی کور ته ورسېدم سار چې ورتراله ماته بیگاولی او تختی درازه بیا درته خیم مان نه جزې نه ګور ستاده صوبایي سیملی وګور دې څه کې په خپلو کې په یو بل غل تکی تعمیری کار ستا په ملک شته نه خدای پرستای کا ویړای جوړولو اهلیت په دوی کې نشته ویړای سره کو جوړولو اهلیت په دوی کې نشته د چواری او د ماشکی اهلیت په دوی کې نشته یو بلب چې اوس وځي چې 15 سلامونه د کمیټه نه کړي یو بلب درته نه لګي دا زمون ملک دی او دا زمون وطن دی وجه صدا مون قران پرې خره قران مون صرف جمعات ته کړه دی مون وایو چې د قران مطلب دا شه دی چې بس جمعات کې پروت یو دغه کې واپس پسې ختمو کې او دغه دا څورته وي مړې وشي دراو کې د فرض او د واجبو دار ساده کړي او لګبته نه پاتې شي دا پکې ورکې چې د جنت ته ورټوب کی مال راخلا جنت ته ورټوب واسه د 2000 روپو د سقاط وی راو باسي 1500 یا 200 اي ماتي کړي پیسې چرته ورغوندي مولا غلا ډېرې ورکیو چې چرته خدای سپېرې غلا تاني ورکي په پیسې بعض وخت کې دیره کې د پیښه ما پسند چرته لوټ راوړي ټول چې دې څونه وای چرته نمرونه به ونه دا ورکول چاته پکار دی او تاراوړي چا پسې دې لپاره خو اخذ د مسكين شرط ته چوګي تګي نهاري هغه تا ورکا نو عزیزانو قران مون صرف د ټانګوالو زیارت ته جوړ کړي دي لکه ټانګوال پلار دیو چرته چونه کړي زه وګوري نو بس هغه ته داس چل کې نو زیارت ته سلام وکړو مون قران داسې شه قران د مسلمان قانون دی ستا 302 307 301 304 305 302 دا ټول کې سنبا په قران کې اعلی په مسلمانې کته کې سنت د پیرنګي په قانون کې او ځان ته مذهبي قران وې نه نن استعمال ډومینین دی په خوا 200 د پیرنګیانو لاندې اوس د امریکای لاندې نن د مسلم په مخ د ځمکه د امریکای عمره شیطان ملک په دنیا کې نشته په مسلمان کې چې کومې لوبه دوی وکړي پناه په خدای ده اسرائیل عمره په
پلیت قوم په مخ د ځمکه نشته. پلیت قوم داغه سپورټ څوک کوي او د عربو بیړه په اسرائیلو چا تبا کړه. مونږ سم امریکې ته ماما وایي. د صدر بوش د مخ تم کتلی داسې پلیت مخ د سپین نه لکه د دچ کګه خلای دا مردار مخ دی. مونږ هغه ته ماما وایو. مونږ ایمان دا دی چې د لوګي دې مړ شو خو زمونږ د ملک قانون دی جدائی. عزیزانو په سن 84 کې زه هندوستان ته تلم. 5-6,000 مربع میل کې زه وګرځېدم. 5-6,000 مربع میل کې د میخ نواله تړوي جاس پورې او بحری جاس پورې د بل ملک شی پکې نشتا. موټر پکې د بل ملک نشتا. سایکل پکې نشتا. لارۍ پکې نشتا. ایس شی د بل ملک نشتا. ارس په خپل جوړي. دوائی پکې د بل ملک نشتا. کپڑا پکې د بل ملک نشتا. خود کفیل ملک دے. ایٹمی قوت داسې ده چې زه درته څه وایم. بحری بیړۍ خپلې جوړي او اجازونه خپل جوړي. نن مونږه کلاشنکوف لم چین له محتاج یو. کلاشنکوف لم روس له محتاج یو. ټوپک لم امریکای او برطانیې له محتاج یو. نن ستعمل کې او ټوپک قدر دي شي جوړول.